د ننګرهار سره رود ولسوالۍ کوز سلطانپور سیمه کې 3 ورځې وړاندې د دغه کور په تلخونه کې د اسپندیار نومي کس میرمن 4 اولادونه او یو سپینګیری پلار په توره شپه کې په ډیره بېرحمي سره ووژل شول. امنیه قومندانۍ وایي چې د استخباراتو پر ګډه همکاري په دغه پیښه کې د یوې میرمنې په ګډون یې 15 تنه نیولي چې په نیول شوو کې د اسپندیار خور او خوریی شامل دي. اوس په دغه ځای کې خاموشي خپره ده او ټوله سیمه ویرجنه ده. د دغه کور په تلخونه کې د لویانو په شمول ماشومان هم په ډیره بېرحمانه سره وژل شوي دي. د دغه پیښې په تړاو بیا نیول شوو کسانو پولیسو ته په لومړنیو معلوماتو کې په خپل جرم اعتراف کړی دی او وایي چې 15 نفر سرخود ولسوالۍ مربوطاتو کې یو کور ته غلا دپاره لاړو. کور ته چې لاړو د کور خاوند موږ نه مخونه لوڅ کړه، موږ یې وپېژندل. چې وی پیژندلو نور موږ ویشتل شروع. د قرباني شوي کورنۍ اسپندیار ورور او خپلوان یې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او په دغه قضیه کې د نیول شوو کسانو په علني ډول د قصاص غوښتنه کوي. په ورته مهال د دغه ولسوالۍ قومي مشران هم د امنیتي ځواکونو له لوري په دغه قضیه کې د ښکېلو کسانو د ژر نیول کېدلو هڅې ستایي او له حکومت څخه د دغه قضیې د څېړلو لپاره ځانګړې محکمې غوښتنه کوي. امنیتي ځواکونه وایي چې له نیول شوو کسانو څخه له دغه کور څخه غلا شوي توکي او وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. ترون دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.